له شک پرته چې تر ټولو طبیعي او د زده کړې ځواکمنه لار د تجربې ترسره کول دي یا پر دقیقې او سمې وینا زده کړه د تفکر او عمل پر بنسټ چې همدې ته تجربوي زده کړه ویل کیږي. دا هغه څه دي چې د بالین څخه کوونکي خپلې اجرا په ملي اوپرا کې ترسره کوي، خو همدا تجربه د ماشومانو په ورځني ژوند کې هم پیښیږي. د بیلګې په توګه دا هلک چې مایوسه دی لامل یې دا دی چې د ناستې په خونه کې فوټبال کړی او پلار یې پرې غوسه شوی دی. موږ ټول تر یوه کلنۍ پورې د تجربوي زده کړو له سختو دردناکو شیبو سره مخامخ شوي یو. هغه مهال چې هڅه مو کوله پر لاره تګ وکړو خو مو نشو کړی پر ځمکه ولوېدو او ومو ژړل. که څه هم دا دردناکه او بې خونده لړۍ تر یو وخته پورې روانه وه، خو په پایله کې موږ وتوانېدو چې کلک ګامونه پورته کړو او وګرځو. نو څنګه دا ممکن شو چې هماغه وبغرځېدو او د لومړي ټکان درد به لږ کرار شو؟ زموږ مغز به په لاشعوري توګه بیا رغېدنه او د ټولو شته معلوماتو معنا لرونکې ارزونه پیلوله تر څو د ناکامۍ یا د غورځېدو اصلي لامل روښانه کړي. مغز په یاد ساتي چې کله مو ځان پورته کړ هر څه سم و، پښې پر ځمکه، لاسونه په مناسب موقعیت کې، سر او اوږې مستقیم او د حرکت لپاره تیار. خو کله چې زموږ د ورانه عضلې چپه پښه 12 سلنه مخې ته په 23 درجو زاویه کې حرکت ورکړ، لاسونه لازمه همغږي نه درلوده او د غوږ دننه دهلیزونه چې د توازن دنده پر غاړه لري د یوې شیبې لپاره ګډوډ شول او کټ مټ په همدې شیبه کې زموږ مخې ته پیشو تیره شوه او سترګې هیپوکامپوس ته خبر ورسوه. همدا وه چې وغورځېدو او تعادل مو له لاسه ورکړ. په لاشعوري بڼه دا هماغه طریقه ده چې زموږ مغز د چاپیریال او بدن دننه پیښو او زموږ په اړه ارزونه کوي. دا بهیر روان وي، که هغه د تګ پر مهال وي، که د وینا مچو کولو او یا هم په یو منظم دفتر کې د کار کولو او یا هم د سلسا د نڅا په برخه کې وي. کله چې موږ روښانه کړه ستونزه چیرته وه او کومه اړیکه په سمه توګه نه وه ترسره شوې، پوهیږو چې بل وار ته باید په څه کې بدلون راولو. همدا راز کولی شو چې تجربوي زده کړه په شعوري بڼه د یوې نوې مهارت په زده کړه او یا هم د هغه څه په برخه کې وکاروو چې لیوالتیا ورسره لرو، او همدا ده چې دا کړنلاره په عملي بڼه پلي کیږي. لومړی تاسې خپله په داسې یو حالت کې پاتې شئ تر څو تجربه یې کړئ، بیا د هغه څه په اړه فکر وکړئ چې پیښ شو، وروسته هڅه وکړئ چې ورسره اړیکې ټینګې کړئ تر څو یوه غوره مفکورې ته ورسیږئ. که زه دا کار وکړم دا پایله ترلاسه کوم. په پای کې پریکړه وکړئ چې بل وار یو څه باید په متفاوته بڼه ترسره کړئ او وروسته یې بیا د دویم ځل په توګه تکرار کړئ. باور دا دی چې تجربوي زده کړه د دې لامل ګرځي چې سندرغاړی په ډیرو ازموینو کې بې له دې چې یو څه په اړه فکر وکړي په ښه بڼه یې ترسره کوي. څوک چې یو ساز تمرین کوي نه یوازې خپل مغز د حرکتي لیدنې او اورېدنې برخو سره بوختوي، بلکې د خپل کار په بیا کتنه او د یو چټک بیرته راګرځېدونکي غبرګون له لارې زده کوي. د وایلون یوه ناسمه نه دومره بې خوندوره کوي چې هیڅکله له پامه غورځېدی نشي. په همدې اساس د موسیقۍ آلې غږونې د اجرا پر مهال نه یوازې دا زده کوي چې موسیقي وغږوي، بلکې دا زده کوي چې پرمختګ یوازې په دوامداره تمرین، بیا کتنې، پوهې او تکرار له مخې شونی دی. تاسې هم کولی شئ چې له خپلو ملګرو او یا همکارانو سره مو د یوې ګروپي کار په ترسره کولو کې له همدې میتود او لارو چارو څخه ګټه واخلئ. په سیلیکون ویلي کې نوي شرکتونه همدا کار کوي. کله چې خپلې مسلکي کاري ډلې ته وایي چې له ودانۍ ووځئ، هدف یې دا دی چې له واقعي پیرودونکي سره مخامخ شي او وروسته بیا دا ډله سره یو ځای راټولیږي، ټول اړوند غبرګونونه ارزوي او د راتلونکي ګامونو په تړاو په ګډه پریکړه کوي. اوس ووایاست ستاسې نظر څه دی؟ آیا د عمل پر بنسټ د فکر له لارې زده کړه یوازې د عملي مهارتونو زده کړې لپاره مناسبه ده؟ که دا د علومو، ریاضیاتو، بشري علومو یا انتزاعي مفاهیمو د زده کړې لپاره هم کارول کیدی شي؟